وایم څنګه قابل دی چې مګه مړه شوې ده کوڅه دي خدای به نو خیر علي دا غیټه مې خرابه ده دقته ناستې وي ته مې ولیدلې داسې ډایرکټ راپاڅېدم ډایرکټ ولې ویم په دې ګنو کې ته وي ویم روک شه په منه ځه مړې ما څه کپړې خو نه دي څکا کړي سړیا وی ګډې وډې وې صفا صفا خبرې کوه دا خو انسان دی عجزه شی دی کله به خېټه خرابه وي کله به ټیکې وو کله به ګډ وډي بې شرمه چپ شه ښځه ذات مو داسې خبرې کې ښځه ذات خو ښځه ذات سره بیا دا نه ښایي کړه چې هی څنګه وینې څنګه وینې انسان عجزه شی دی ناکنټروله شیز دی ناکنټروله او که نه مړې خلک خو ډېر دي ما خو دونه لیدل یو ته یې بس خبره مې ته کوله ټیم د سره شته ټیم د سره شته د عثماني نه چې کوم دی کو نن انکار کولی شي چې سبا یې پرې نه دي ولې خیر شه زه درته وایم که نه هغه کې ډېر غټ غټ فرقونه دي زه خو لاړم د ماما کره الله مې د هغه روډ تباه کړی نولې غوندې منجوڼه راپسې جوړه کړه چې خوب مې د خیره تښتېدلې ده ګینې دې خلکو ته به مې څه ویلې دا خو الله نازکې سره خو کې چې هغې خپل رول لو کړم اسم نشته زه دې کوم زه هغه مغه مټه سوه زه درته د عثماني چې کوم دی د دنیا نښې درته وښیم ګوره یو خو یې غوږونه غټ دي یو بل یې پوزه دونه ده دوه بل یې سر ګنجی دی درې بل دومره لوړ شوی دی والله د خپل ټیز اواز به م ناوري بله وي بینې ځه او تا کې څه ښکلي ما کې خو الحمدلله سترګې ښکلي پوزه ښکلي غوږونه ښکلي یخته ښکلي اداګانې درته وکړم اداګانې وایي خورې مړه نه شي وایي به ته خو داسې یې که نه ته خو اول د خپل شکل ته وګوره بیا خبرې کوه ولې زما په شکل کې څه چل دی خو یو خبره ته وکړه که نه ښکلی ځوان زلمي یو عقل ده کې نشته عقل دی په پوندو کې دی دا چې سړی واده وکړي په هر څه پوه شي بیا د جرګو مشر شي خبره کوم ته خو د واده دا هم داسې پېژنې واده پېژنې هر څه پېژنې او نور راته داسې ګوګوشتو ښکارې ساده دا غلي نه ګوګوشتي ما او نه چې کوم دی سم سړی ما ښه ساده سړی یم ښه سپین سړی یم ښه پاک سړی یم ښه د مړی خو د واده سړی یم تا خو چې د بیماري نه ده تا خو چټکه نه راځي چې کله سم شي او کله لیونی شي دا زه وړوکی وم ما درس خوړلی سر مې لګېدلی و څه سره موږي سره بعد خو چا ویلي چې دا قربانۍ کې څاروی لالیدو په سنډه وه د په سر لته ورکړي نه مړې دا ولې درته خوړلی دي دروغ یې درته ویلي دي زه درته وایم که نه درز مې خوړو دا سر مې موږي لرل یو بق یې وکړو هغې د وجې چې کوم دی زه اوس ډېر زیات هوښیار یم ډېر لږ نه ډېر هوښیار شوی دا لا هوښیار یې اچابي مې لږه تاو شوې ده نور خو لیونیو خبرې خو داسې د هوښیارانو کې نو خبرې خو الحمدلله زه صحیح ده زه در نظمه صحیح نه ده که نه صحیح نه ده که نه دا یو خبر مارمن خالي توانه بل خالي توانه مې د هیره واده دي نه مړې بیا راشه چې د ګوګډېږي صحیح ده زه به ته به واده شي نو زه به څه کوم زما واده کې ګډېږي که نه ګډ به م شم خیر ده زه مسله نشته خو زه به څه کوم نن زما یو ملګرې ده که نه سمه ښکلې ده نمرا نومې دی کیدی شي هغه درلو کوه بس ټیک شو ښه ده ما اوس ډن شو صحیح شو او زه په تا په تندرم نه ویلم ما ښځه په کار ده سړیا کو تورۍ کو سپینۍ کو هر څنګه خو چې ښځه یي ټیک ده هم ستا په شان ګوګوشتو وایم ښه صحیح ده زه درنه ځم الله دې خوشحاله که شربت په دې راباندې څکلی خو ګرمي ده نه نه دلته لږ ستا بین دی ټیک ده زه الله دې خوشحاله کړم زه الله دې ستا هم خېټه خرابه کړي چې پته درته ولېږي داسې بې شرمه دی خلک وایي دا لیونی دی چې خبرو ته به نه وګورم دومره هوښیار دی دومره د هوښیارتوب خبرې کوي توبه خدای توبه پاکه تبه وباره باید شسخا کېږو د دې په شکال خو لا راغلی نه دی او باغلو رانه اوبه ویشتې باغلو ده که بادرو د څه شی ورته وایي لیونی نه شي لیوني دا واخله د اوبه درته وایم چې دا کولر مې رات یوسه دا ټوټې پکې واچوه نو به دقه شان اوره پکې ورولم هغه پکې غیبېږه په ایمان چې داسې ګرمې اوبه دې راوړې د چیلۍ متیازې دي که اوبه دې د اوبه به څوک داسې راوړي توبه وباسه توبه ګناهګارېږي ټولو خلکو پرجونه د غوښو ډک کړي دي او دا خو ده چې بخمینې د قرباني نه به کړې دا خو د کوره مې دغه یو جام اوره روړه
دا سوې نو ما ته به دې ویلي د بازار هغه واورې والا سره به دې وړي کې کاته شروع کوو په ایمان که د اوبه د څکلو یې ګورې ښه دا شته کاتې ختمې کا نو بیا به نورو کاتو سره راکاږو نه کاته مې ختمه کړه پرون مې نو نورم یو 2000 روپۍ ورکړې ډېر ښه انسان دی وایي صبر به درته وکړم نو د الله په شړقو لګوي نو خو د سلو په ځای 200 په خلکو پسې لیکي ماړې خورې والله داسې د لکونو خبره دې وکړه او ټول سره 2 نمبر مال میلاویږي ډبل لوټۍ سقا کیکونه د هغه څښئ او بوتلې خو یې چې څکي لکه د خټکونه شیشه هغه بېغیرته جوس کړي هغه بس ته دا خبرې پرېږده ماړې والله په حقیقت مې راولي د خلکو ورونو ته ګورم که نه خویندو له راخشته د لون سوټونه را په مخه کړي په دقه سوچه جامو کې او په دې اوړي کې سروتېږم او سوځم یاره خورې په ایمان چې تاله دا د ټرکونو ترپالونه سړی راوړي بس هغه به د ځان نه تاوې په جامو څه کې که سبا په زیلت را واده شوه د هغې دپاره خو به بیا پېږي ماړې بس والله چې داسې خبرو کې دا اړه رانه وتښتې یو پوټې ورشه غرور سره یې کېنه ورته ویې دا جهیزونه را باندې کم که چې دا ډولې درله روړمه هغه خو کارګو نور مري کو ورته ګورې ته وایې که ګوزن پې لګېدلی د دی پیرغون ډانچه د خبره پسې نه خلیصه وکړم وجلی به دې رامانې په ایمان د دې واده نه به مخکې ورې غم جوړ کړی وجنه یې ما ځکه چې جینۍ به در نه پاتې شي او په شان د سړوتوب هغه جینۍ له چې ځې نو 11 روپو بازار کې به له څه پکوړې سموسې واله علم ولا مړه ستا د تشتور اجازت ورپسې لاړ نه شي ستا د اجازت نه غیر ولا علم د هغې دپاره خو شته زما د اجازت نه غیر یې مرله اخلي زما دپاره نشته قرض یې علمه ګوره ستا تنخوا ته خبره بندي چې ته تنخوا لي یو 3000 روپۍ پکې راکوه ورې بلا سټینګان مې وله وړي دي هلته دا بله ورځ چې زما پړه دا 100 روپۍ راتلو درته مې وی چې ورشي یو اینو راله راواله زما دپاره د 10 روپو اینو نه وه د هغې دپاره د 1.5 روپو سټرنګ وړلی کېږي والله چې ډېر مې سړي ته ویل ایلو راکه نو وایي ایلو باندې زه نه پوهېږم ایسته واپس راغلم ولې نه دا خو لا تښتېدلې شي درته په ګوتو شوي دي دا خو چې لا تا اصیل اشرافه کړې وه بیا به دې څه کولو خورې والله دونه لا راغلی نه ده د اوس نه دی وتړه دونه ډک دی اړه نه ټولې خبرې وباسه لکه د خویندو به ورسره ګورې ژوند تېرې شکر دې وباسه چې ما قبوله کړو دې کور ته یې رادن نه کمه د قبلېدو ښځه ده مارې خورې ته داسې غم مه کوه پرون مې دغلته دا دلاور خان ته ویلې ما ویل که څه ته کار ماري نو هغوی ویل لوښي مینځلي ما ویل زما خور به درځي ځکه د هغې په تنخوا اوس زمونږ ګزاره نه کېږي نو هغوی کره به تنور به وله صرف لمبه کوي لوښي به وینځي په 9000 تنخوا نو سره صحیح ده کوم به انشاءالله بله ورځ به په زیلت را واده شي ولیږئ کو د خانانو خدمت پکې کو د فقیرانو پکې کو د هر چا پکې زما دړو زور نشته په زنانه څوک خدمت نه کوي دا خو هسې تا ته ویم ته ورشه هغه رور سره یې میلاو شه او بیا ما د سوال جواب وروړه زه ورځم ګدا دی بجلي راله هغه یو 2 جوړه جامې دي هغې والله ما له ورسره ګرمه چې په حقه په ایمان دا د فضیلت نوم چې والي که نه څلور دیګه پاخه کوم دی به ناړۍ ته رسي یا به نه رسي خو ناړۍ ته نه ویم جلاتي دي ته م نه ویم هغه ته لا خیال چې دی په ګوتو کې مارې خدایا دا راغلې موږ هم راویستو سړیا والله ما ته په خپله نه ده پته چې په کومې راغلې خو په لرګي وله دا خوله ماته که که نه نو باسې به ماتې زه دلته راغلم په سوال پسې خو نه راغلی ستاسو سپي خو زمونږ کوداره نه ده راوړې راشه که تودېږي زمونږ سړي ګوډونه نه کوي او ستاسو سپین ګوډونه کوي تاسو د سپونه زمونږ دا سړی ښه دی ستاسو سړي زمونږ سپی ښه دی خوله بنده که نه بنده تاسو سپي کوداله نه ده راوړې او یو و بلاک یې راوړل دلته موږ ته وایي ځان له پې نغرې جوړ کړي خدای دې په قهر اخته که تا خو کور کې دونه یي یا نه څونه چې من کروي ګوره عثمانیه صفا خبرې درته کوم دا ستاسو ده دا زما مور ده که نه ولې پته راته نه لګي زه راته پرېږده زه ورته ویم که نه پته ده راته دا زما ډره نیا ده ښه دا ډره نه ده تا خو زمونږ د پردې خبرې دي ښه ته راته ما د پردې خبرې ما د مچۍ پې راپارې نه کې خورې هسې مونږ ګورې مه کوه چې راپارې کومه پسې چې ځي نو ما به ورسره نه کړي دي لارې وکړي ولې که چیرې پوخ کو د مخ باندې د راړم دا خور به د پوهه کې ښه ولې یو کس سره یې مینه کړه
که څوک په لارې نو اشارې ولا ورکوي نو ګوره لکه که نه نه داسې ته نه یم په سوال او په مینه په شیطانۍ درته نه یم چې ته به اوس ما ته وایې چې دا شیطان دی والله کو شیطان دی خو لکه ته نو ته یم چې لکه نه سړی ګورې جوړ کړه الحمدلله سړی به په دې سیز برې دا سر مات کم چا ته وې تا ته ویم که وایه که نه یو شل پیرې وایه لږ په مینه نشي ویلی ولې نه چا ته وې د دې نه هم په مینه نشي ویلی چا ته وې دا پردي خبرې د کو دا جګړه ماړی به الله چې دې ته مې دا خبره مطلب سره راغلی وایا حاجت مې دا دی که نه چې په سړیتوب به ګرځي دا زمونږ کلی دی ښه او لکه د څوک مسکین په سړی توپ ګرځي دا ته وایم دا زمونږ کلی دی دا ناڼۍ کلی دی ولې زه په سړی توپ ګرځېدل یم مه راپاروه پسې مه اچھا خو کوه نشته ګوره مې هر چا ته سترګې وې ولې دا په ایمان د پردل دی هغه غوی دی دونه خولې کړي ویس هغه چیزې کور ته ای زخه په انسانیت او دا واله په امور دې دا جامې راوړې وې لیلا ویس یې کور ته نیزم دا ای لاره دا ده لاره دا ده په دقه دې باسه کنه دې باسه ګوره په ایمان رڼا ورځې خلک راغلي دي والله که تاسو د سړیتوب نه خبر یې بیا درته مېلمه په سترګو لیدلی مړه خلک چې مېلمه راشي نو دې ځای کې ورته چېرته ګرمې اوبه ورته کېږي چای ورته کېږي چېرته شربت ورته وځه دماغ ته لرو باسه نه ته ځان ته سړی وې قسم دې خوري نه ته ځان ته سړی وې سبا به د هغه ښځه دغه شان ناستې زمونږ خو به سره زه کلیوالي د ستر پړدم کې نشته پردی لور خور به دغه شان سبا ناست و دې به رادن نه کېږي ماړې هغې له بیا نشي رادننه کېدی خو زه یم ستا تېسې یم ستر او پرده نشته راځي دي نو بس بیا ورته وایې کډه روړه دلته به اوسېږي مونږ کره دقه کره ویم والله زه په دې شړلو باندې م ستړی شوم هغه د عیسی جانې ببو هغه چرګه د څونې شړې په لاړې مو دوکې پسې رامنډوي پاسه ورکې کور کې راته ناستې پاسه ما- پاسه شابه وځه وسه وکړه. وځه ورشه چېرته له 100 روپۍ مزدوري وکړه سبا به د واده په لورس به د بچو پلارې ماړې خدای دې ما د بچو پلار کوي نه د بچو پلار خو سې دلی بس زه د ښځې خاوند شم دا ډېره ده باسه ړوند به شي ورپسې ماړې د بچو پرېږده پرې وه. پسې به ړوند شي پرېږې ده الله به راله راکړي درته به تا سره یتیمخانې نه نسوارو راولي پیسې نشته نو سبا به بچو له پیمپرې د کم ځای دې نه سره وړي. څه وکړم دا به له ګنډمه له 100 روپۍ به مې ښه زه به زه دا کار وکړه زه د نه لاړم خورې زه راشي تا خو ما له دماغ خراب کړل شینه تا دې الله ماله بار په ګوتو راکړي نو ستا خو بل کار نشته زر به مونږ کره راشي بل کار دې نشته زر به مونږ کره راشي شرمېدل یه